په تیر ویډیو کې ما تاسو ته په فیسبوک کې د سټار آپشن په باره کې معلومات درکړی و چې موږ څنګه کولی شو په خپل فیسبوک آی ډي یا په خپل فیسبوک پیج کې دغه د سټار آپشن آن کړو او موږ څنګه کولی شو چې خپل د بینک ډیټیل په دغه سټار آپشن کې ورکړو. نو بیا ډیرو کسانو پوښتنه کړې وه چې موږ څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې دغه سټار یو چا ته ورولېږو. نو په دې ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په فیسبوک کې یو چا ته فری سټار ورولېږئ او کوم چیرې سټار پر پو باندې اخیستل هغه طریقه به هم در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په فیسبوک کې یو چا ته فری سټار ورولېږئ یا تاسو څنګه کولای شئ په فیسبوک کې سټارز پر پو باندې واخلئ. نو مکمله طریقه په دې ویډیو کې درښیم. ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې څخه فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو اول زه تاسو ته په فیسبوک کې د فری سټار طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولای شئ چې چاته په فیسبوک کې فری سټار ورولېږئ. نو د لپاره به سمپل تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ نو زه راځم دلته خپل فیسبوک پیج راولم، دلته ویډیو راولم. ګوره دغه ویډیو ده، تاسو کتلی شئ په دغه ویډیو باندې ماته 300 سټار خلکو رالیږلي دي. نو زه اوس راځم، زه مثال دغه کس ته نور سټارونه ورلیږم. نو په دا سایډ کې د سټار بټن د دوستانو خالي په دغه سټار بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټار بټن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ دلته موږ ته لیکلي دي 50 سټارز فري، یعنی فیسبوک موږ ته 50 سټاره فري راکړي دي. دوستانو دغه 50 سټاره تقریبا فیسبوک ډیرو آیډیانو ته فري ورکړي دي او ډیر آیډیانو ته نه دي ورکړي. له ما سره 4 آیډیانې دي، په 4 آیډیانو کې خالي په دغه یو آیډي کې ماته 50 سټاره فري راکړي دي. نو تاسو خپل آیډي چیک کړئ چې چیرته تاسو 50 سټاره فري درکړي. دوستانو خالي لاندې دا سند 50 سټارز لیکل ده، خالي په دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه بټن باندې کلیک وکړئ نو تاسو لیګ انتظار ته وکړئ. کله تاسو لیګ انتظار ته وکړئ نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ دغه سټار سند سولو. دغه رقم دوستانو ګوره مخته 300 سټاره و 400 سټاره سو، یعنی 50 سټاره ما ورولېږل، 50 سټاره بل یې راکړي دي، نو ټوټل 400 سټاره سو. اوس که زه بیرته په دغه سټار بټن باندې کلیک وکړم ګور دوستانو دلته اوس موږ ته 50 سټاره فري نه راکوي. دلته موږ ته اوس وایي 99 سټارز، یعنی 99 سټاره په 100 روپۍ دي، په 222 روپۍ باندې دي. که چیرې تاسې غواړئ چې دغه واخلئ دغه تاسې اخیستی هم سئ. نو راځو چې زه تاسو ته طریقه درښیم دوستانو. که چیرې تاسې غواړئ چې دغه پر پو باندې واخلئ نو دغه بیا تاسو پر پو باندې څنګه اخلئ. نو ګوره لاندې ورته لیکلي دي سند 99 سټار. اوس مثال زه غواړم چې دغه پیج ته دغه 99 سټارو پر پو باندې ورولېږم. پر پو بیا تاسو څنګه اخلئ او څنګه بیا ورلېږئ. لاندې سند 99 سټار لیکلی ده، خالي په دغه سند 99 سټارز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ بیا تاسو ته 2 اپشنان درکوي. یو چې تاسې خپل موبایل ته هر سیم ورچولی وي د هغه سیم نیټورک نوم به درته راواړوي، د هغه نیټورک په ذریعه سره بیا تاسې پیمنټ ورته کوی سئ، روپۍ ورته لیږلی سئ او دغه سټار اخیستلی سئ. او که چیرې له تاسو سره د بینک کارډ وي، ماسټر کارډ، ویزا کارډ در سره وي او د هغه په ذریعه سره هم تاسو پیمنټ ورته کولی سئ. نو ګور په دې کې موږ سره اول اپشن دی ایډ جی اس بي لینک. په دا ایډ جی اس بي لینک دوستانو تاسو د خپل سیم کارډ په ذریعه سره پیور جمع کولی سئ او دغه سټار اخیستل. خالي په دغه ایډ جی اس بي لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. لاندې انیبل بټن ده، په دغه انیبل بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا تاسو ته په میسج کې وریفیکیشن کوډ راځي، هغه کوډ به کې ورکړئ. نو که چیرې ستاسې په سیم کارډ کې 220 روپۍ وي 220 روپۍ به له تاسو څخه کارډ کې او دغه 99 سټاره دغه به واخیستل سي. او که چیرې له تاسو سره د بینک کارډ وي، ماسټر کارډ یا ویزا کارډ در سره وي، لاندې ایډ کریډیټ ار ډیبیټ کارډ ده، په دغه ایډ کریډیټ ار ډیبیټ کارډ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ نو ستاسو د ډیبیټ یا کریډیټ کارډ نمبر سیر سو هغه تاسو کې ولیکئ. لاندې په سیو بټن باندې کلیک وکړئ نو ستاسو له هغه کارډ څخه به هغه روپۍ کارډ کړي او دغه 99 سټاره به دغه کس ته ورولېږل سي. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ چې چاته په فیسبوک کې فری سټارونه ورولېږئ یا سټارز پر پو باندې واخلئ. دوستانو دغه فری سټار سیده دغه فیسبوک ډیرو آیډیانو ته ورکوي او ډیرو آیډیانو ته نه ورکوي. نو تاسو هم خپل فیسبوک آی ډي چیک کړئ چې چیرته تاسو ته دغه فری سټار درکړی وي نو دغه سټار تاسو موږ ته رالیږلی سئ. کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي. ملاویک په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.